یو سړی چې هغه د خپل خوشینې سره نکاح کړی ده، خوشینه تاسو ته معلومه ده چې د خپل زنانې د خور سره، دا څومره یو ناروا کار دی. ګوره زموږ په پښتنو کې دغه یو ډیره غټه ناروا ده چې د خپل کوروالا د خور سره د خوشینې سره ناست ولاړه، دغه سره خبرې، دغه سره خنداګانې، دغه سره داسې مجلسونه لکه دا چې هم د ښځه وي، د زنانه وي. ګوره دا خوشینه هغه ستا لپاره نامحرمه ده، دغه سره لاس بلاول، دغه سره خبرې کول، دغه سره مجلس کول دا ناروا او حرام کار دی. که چیرته ورسره وکړې تا د لاس زنا وکړه، تا د خولې زنا وکړه، تا د سترګو زنا وکړله. ګوره دا داسې خبرې دي چې پر موږ باندې دا خبرې تاسو پورې در رسول دي، نور عمل کول نه کول هغه تاسو خپل کار دی. که چیرته د خپل کور خرابېدل نه غواړئ، پر دې شرعي خبرو باندې عمل کول پکار دی. لکه نن سبا چې ډېرې مسلې موږ ته دا راځي چې یو سړی دی هغه د خپلې خوشینې سره تعلق جوړ کړی، اوس یې د خپله ښځه پرېښتې د خوشینې سره چې دی هغه نکاح کړی. و د الله بندګانو دا په کم شریعت کې، دا په کم مذهب کې روا دي؟ دا قسم غلط تعلق انسان ډیر ژر شرموي، د انسان ژوند تباه کوي. نو دا پیغام د الله د رضا په خاطر باندې مخ د سره شیر کې چې هر یو انسان ته ورسیږي هغه په دې خبره باندې پوه شي، هغه د غزان د کنټرول کې